السلام علیکم ورونو. د کورونا باره کې یو بله ویډیو سره تاسو په حاضر کې شریک یم. دا ځل به موږ خبرې کوو د کورونا وایرس اثر په ټول جهان باندې او خصوصا په سعودي عرب باندې. که وکتل شي سعودي عرب همدا نن خپل ټول جهازونه خپل ټول هوایي سفر بند کو نورو ملکونو سره افغانستان سره او کوم مسافرین چې یا خلک چې عمرې لپاره هلته تللي ول هغه یې ټول واپس هغوی ته وخت ورکړو چې هغوی باید لاړ شي خپل کورونو طرف ته. تقریبا 4 هفتې یا 6 هفتې وخت یې ورکړی ده. دې نه علاوه یو ډېر د زړه دردونکې خبره دا ده چې عمرې څومره خلک چې دي زایرین هغه بند شول، خلک عمرې ته نه ځي او هغې نه دا ده چې حرم شریف بنده شوې وه څو ورځې مخکې د صفایي لپاره او اوس زما خیال ده چې مکمل بنده کړې ده او د طواف لپاره خلک نشته. زه چې دا خبره هم تاسو سره کوم دا ما زړه ډېر زیات دردیږي او دا موږ د مسلمانانو لپاره یو ډېر زیات د سوچ او فکر مقام ده او باید موږ وګورو چې موږ دغه یو حرم شریف ده، یوه کعبه ده، باندې تر قیامته پورې به یې دې شاوخوا نه طواف کیږي، خو دغسې یو حالت په موږ باندې راغلی. موږ باید دې باندې لږ سوچ وکړو، فکر وکړو او وګورو چې څنګه کولی شو. شاید خدای تعالی موږ نه ناراضه وي او خدای نه استغفار وغواړو، خدای تعالی نه د دې شر نه پناه وغواړو. اوس بله خبره دا ده چې سعودي او زیاتره خلک په دې سوال کې دي چې آیا د حج مراسم به هم کیږي که نه. دا هم یو ډېر د خفګان خبره ده مسلمانانو لپاره. او پرون یو ویډیو راغلی و فیسبوک کې او چا شیر کړې وه، هغه کتل چې سبحان الله ما چې هغه وکته یو څو کوترې وې، سپین رنګ کوترې او د حرم شریف د اسمان کې به داسې ګرځېدلې او طواف یې کوو. ما د سترګو نه اوښکې راغلې او ما ویلې چې یا الله ته خپل هم دې شی نه وساتې. نو باید تاسو هم دې باندې لږ فکر وکړئ او وګورئ، خدای تعالی ته زاري وکړئ چې داسې یو حالت، داسې یو مشکل چې په موږ باندې راغلی ده دا موږ نه لرې کړي او خدای تعالی دې موږ او تاسو ټول په امن او امان کې ساتي او موږ ګناهونه دې معاف کړي.